د چا ذهن کمزوري وي او د یا حفیظ و یا قوي وظیفه راونیسي، الله جل شانه به ذهن ډېر زیات تیز کی او دونه بوله دا ذهن تیز کی چې هر خبره به دې انسان ته تر د عمر پورې یادوي. ستا ذهن به رب العالمین د کمپیوټر فرنګ تیز کی. زموږ عزتمندو، نن درته یو داسې وظیفه درته ښیمه چې دا وظیفه کله تاسو شروع وکړئ او دغه خصوصا هغه کس یې شروع وکړي د چا چې ذهن کمزوري وي. د ذهن چې کله کمزوري شي نو انسان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي. بعضې کسان تر دې حده پورې کمزوري شي چې یو خبره ورته وکړي او یو 15 منټه پکې تیر شي، بیا چې تپوس وکړي ما څه ویلی، وایي والله پته نشته دی. د بعضې کسان هغوی وایي زما فکر خراب دی، نو ذهن ته هغوی فکر وایي، وی فکر مې خراب دی یعنی ذهن مې کمزوری دی. نو دا خو یا دو وجې کیدلی شي، دغه دو وجې نه د انسان ذهن کمزوری کیږي. دغه دوه کارونه، دغه یو کار که چا کې دا ځان نه وباسي، هغه یو خو غیر اختیاري دی. یو دا دی چې انسان کله په کثرت سره ګناهونه کوي نو د دې وجې نه د انسان ذهن کمزوری کیږي. د ګناهونو نه خپل ځان ساتئ. کوم انسان چې زیات ګناهونه کوي د هغې د نخوست د وجې نه د انسان ذهن کمزوری کیږي، حافظې باندې ډېر لوی اثر پروزي، او څوک چې ګناهونه په کثرت سره کوي حافظه به ډېره کمزوري. د دې بل مخالف کم کس چې ګناهونه نه کوي او نیک کارونه ډېر کوي، د هغه به ذهن انتهایي تیزي. امام شافعي رحمه الله ټولو ته پته ده چې د یو مذهب امام دی، ډېر لوی متقي انسان دی، او دغه ځان له یو مذهب دی امام شافعي رحمت الله علیه، لکه څنګه چې دا څلور دغه دی مذاهب دي، مذهبونه دي. امام شافعي رحمت الله علیه امام وکیع رحمت الله علیه ته وایي حضرت زما ذهن کمزوری دی. حضرت امام وکیع رحمت الله علیه ورته وایي بچي باطن طرف ته متوجه شه، دننه به څه نحوست وي، څه د ګناه کار به کېږي. امام شافعي رحمه الله چې خپل باطن ته متوجه شو او کومه ګناه چې به ما نه کېده هغه ګناه ما پرېښودله. د هغوی ګناهونه داسې نه وو لکه موږ چې کوو. چا به وی امام شافعي صاحب زنده باد، نو دی به کوه خوشحاله شو، نو دا هغه ګناه ګڼله. د هغوی ګناهونه داسې وو. او وایي چې کله مې د باطن صفایي وکړه، هماغه امام شافعي رحمت الله علیه و. وی یو ځل د امام مالک رحمت الله علیه په درس کې کېناستم. امام مالک صاحب احادیث مبارکه ویلې، وی ما وی زه چې دا موقع ده، هسې نه دا موقع رانه خطا نه شي. وی زم طالبان سره کېناستم، خو طالبانو سره به تختې به یې ورسره او قلمونه به ما سره څه نه وي، ما په ځمکه لیکل کول. ما ته وی پاسه لکه د کوم ځای؟ د فلانکي ځای. څه دی کول؟ احادیث مې د ستاسو نه اورېدل، تا لیکلی دي او لیکلی مې دي. وی ما ته وی نه حضرت ما خو په ځمکه لیکلی دي. وی څه مقصد؟ وی یاره ما خو لیکلی دي خو لیکن په ذهن کې مې لیکلی دي. وی ای شی؟ وی ما خو د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک اوس د غسل احادیث ویلې، که تا ته یاد یې راځه ته راته ووایه. هماغه امام شافعي رحمت الله علیه چې په یو سا ورته لګیا شو او 100 حدیثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته بیان کړل، سندونه یې بیان کړل، لفظن په لفظونه ورته بیان کړل. ذهن رب العالمین داسې تیز کړو. نو که هم د چا ذهن په تاسو کې کمزوري وي، د ټولو اول د هغه ګناهونه پرېږدي. د ګناهونو د وجې نه انسان ذهن انتهایي یو ډېر خراب اثر په ذهن باندې پروزي. په دویم نمبر کې تاسو دا وظیفه پابندۍ سره کوئ، یا حفیظ یا قوي یو. 15 واړه وخته مونځ پابندۍ سره کوئ او د هر مونځ نه پس 15 شپېرې یا حفیظ ووایه او 15 شپېرې یا قوي ووایه. مخکې وروسته 3 کرته درود شریف، یعنی 3 کرته درود شریف ته وي، بیا 15 کرته یا حفیظ ووایه او 15 کرته یا قوي ووایه، او بیا په آخر کې درود شریف 3 ځله ووایه. دا عمل تاسو همیشه لپاره جاري ساتئ، یعنی تر هغه وخته پورې دا عمل جاري ساتئ چې تر څو پورې ستاسو ذهن تیز شوی دی. انشاءالله قریب به ستاسو ذهن رب العالمین ډېر زیات تیز کړي او دونه به تیز کړي چې بیا به درته هر یوه خبره تر د عمر پورې یادوي، چېرته به د نه خبرې ایرې نه شي.
نو محترم یو ډېره زبردسته وظیفه ده، زبردست ترکیب مې درته وښولو. نو دا وظیفه تاسو کولی شئ. بالکل د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی.